افغانستان ایرلند ته ستره ماتې ورکړه. ګران لیدونکو السلام علیکم. له لومړۍ ماتې وروسته نن په دوهمه لوبه کې افغانستان ایرلند د سترې ماتې په ټغر کې نه و. لومړی توپوهنه افغان لوبډلې وکړه چې د شهزاد محمدي د سلیزې، رحمت شاه زرمتي او نجیب الله صدران د نیمه سلیزې په مټ یې ایرلند ته 306 منډو هدف وټاکه. په ځوابي لوبه کې د پول سټرلینګ د نیمه سلیزې په مټ د ایرلند ټوله لوبډله په 109 منډو وسوځېده. د افغانستان لخوا کپتان ګلبدین نایب شپږ لوبغاړي وسوځول چې له دې سره افغانستان دغه لوبه د 126 منډو په توپیر وګټله او د دوو لوبو دغه سیریز مساوي پای ته ورساوه چې له دې سره به نړیوال جام ته په لوړ مورال سره ځي. د یادونې وړ ده چې نن کپتان ګلبدین نایب شپږ لوبغاړي وسوځول چې د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې له سپینر پرته یعنی پاس بالرانو کې تر ټولو غوره بالینګ دی چې له دې وړاندې حمید حسن او دولت صدران هم دغه شان بالینګ نه و ترسره کړی. دغه راز په نن لوبه کې رحمت شاه زرمتی څلورم افغان لوبغاړی شو چې 2000 منډې پوره کړې او د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې محمد نبي دی موجود وي او په لوبه کې دی نه وي. د یادولو ده چې 13 سیالۍ کې د نبي ګوته خوښ شوې وه چې د همدې لپاره ورته نن لوبه کې استراحت ورکړل شوی و. افغانستان به د جمعې په ورځ د پاکستان سره په برسټول کې د سیالۍ ډګر ته ووځي. دغه لوبه به ماسپښین 2:30 پیل شي چې په ژوندۍ بڼه به د ملي تلویزیون له لارې خپره شي. تاسو ټولو دوستانو ته د ایرلند په وړاندې ستره بریا مبارک وي. د پاکستان سره د بریا په هیله خپل لوبغاړي په دعاګانو کې یاد ساتئ. ترڅنګ د نن ورځې د لوبې په هکله هم کومنټ راته وکړئ چې افغان لوبډلې څنګه لوبه ترسره کړه. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.